یوې هندي خور سوال کړی دی. دی ویلي دي چې دین یو باور دی، عیسوي دین، یهودي، اسلام، اصلا ټول ادیان یو باور دی. د دې دینونو پیروي څه ضرورت دی؟ دا سلګونه او زرګونه کاله مخکې جوړ شوي دي. د انجیل لوستل، د قرآن کریم لوستل او همدارنګه د ټولو کتابونو لوستل څه ضرورت دی؟ زه پر دې شانو باور نه لرم. ولې یو داسې دین نه جوړوو چې هغه کې انسان نارمل ژوند ولري؟ د ټولو ادیانو یا دینونو څخه به هغه ښه حکمونه راجمع کو او یو دین به ځینې جوړ کو. خور ډېر ښه فکر کړی دی، خو مشکل دا دی چې دا تصمیم به څوک ونیسي چې کم ښه دي او کم ناحقه دي. مثال په امریکا کې په نیکار کې ګرځېدل د ښځو دا یو نارمل ژوند دی د هغوی په نظر باندې، خو د انډیا کې داسې ډېر ځایونه شته چې هلته د ښځو ګرځېدل په نیکار کې ډېر عیب او بدکار بلل کېږي. دغه رقم ځینې انسانانو ته اور محترم دی او عبادت یې کوي، مګر ځینې انسانانو ته بیا اور یوازې انرژي معلومیږي. زه ستا سره هم نظره یم. څوک به دا تصمیم ونیسي چې د عیسویت د کتاب څخه د هندو د کتاب څخه ښه او بهترین کارونه را ټول کړي؟ کوم کارونه چې د عیسویت په دین کې شته هغه د مسلمانانو نه خوښیږي، او کوم کارونه چې په اسلام کې دي هغه د عیسویانو نه خوښیږي. نو زما په فکر ښه تصمیم هغه څوک نیولی شي چا چې انسان خلق کړی دی. زه چلنج در کوم چې کوم شان اسلام کې ستا یو هم د انسانیت خلاف نه دی. یو داسې عمل چې اسلام کې د انسانیت خلاف وي هیڅ څوک یې نشي ښودلی.